لکه ښکلا زیب او زینت درې وړه یو حساب دی، مینه او الفت او محبت درې وړه یو حساب دی. او شعر دی چې عمل یې بیل بیل دی خو درې وړه خالق ته کېږي. عمل یې بیل بیل دی خو درې وړه خالق ته کېږي. توبه سجده او عبادت درې وړه یو حساب دی. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. درنو ملګرو مینهوالو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اسمان ستوري د پاڼې نه ستاسو ورور ستاسو ملګری عزت افریدي په ادبي مرکه کې حاضر یم او دلته خپل کلي سپین کمر چراټ کې یو. دلته زموږ سره ډېر درنو محترم مولوي حاجي مفرد چې د هېڅ طرف محتاج نه دی. ډېر ښکلی کلام لیکي زموږ استاد هم دی. نو راځئ چې اول ورته په پروګرام کې هرکلی ووایو. ډېره مننه ایجاد صاحب، تاسو پوهنې د اسمان ستوري زه ډېره مننه او شکریه ده کوم چې مولم په دا دومره لایند او تنګ وخت کې دومره ټایم راکړو. ډېره مننه. ډېره مننه مینهوالو کتونکو د حاجم افریدي خوندور کلامونه هم وروسته تپوسونه به دې هم کوو. حاجم افریدي صاحب وایي موږ د پاڼې مینهوالو سره خپل ځان معرفي کوو. مننه. نوما مې جاوید دو، تخلص میں عجم ده، په کوم افریدایی او افریدو کې کمرخیل یم، په تختکی کې مې پیدویش شوی دی او بیا په بوړا کې او فلحال اوس په چیروټ جلوزو کې مې استوګنه ده. ډېره مننه حاجم صاحب وزین چې په شروع کې زموږ د پاڼې مینهوالو سره کلام شریک کړي. ډېره مننه ایجاد صاحب. غزل مطلع ده وایي چې ستا چې سپین لاسونه کرښې کرښې شي، ستا چې سپین لاسونه کرښې کرښې شي او کاڼي کاڼي زړونه کرښې کرښې شي. ستا چې سپین لاسونه کرښې کرښې شي او کاڼي کاڼي زړونه کرښې کرښې شي او کله چې ځواني لاړه شي لاړه شي، کله چې ځواني لاړه شي لاړه شي، کله چې ځواني لاړه شي لاړه شي او ښکلي شان مخونه کرښې کرښې شي. او هر سړي ته هر شی کرښې کرښې شي، هر سړي ته هر شی کرښې کرښې شي او کله چې شالونه کرښې کرښې شي. ډېره مننه. او هغه تعویضونه نوي کوډې وي، هغه تعویضونه نوي کوډې وي او جوړ چې تعویضونه کرښې کرښې شي. ای فالي د لاس کرښې دې نه مانم، ای فالي د لاس کرښې دې نه مانم او څنګه تقدیرونه کرښې کرښې شي. ډېره مننه. او سخت چې ستا سوالونه معلمې وي، سخت چې ستا سوالونه معلمې وي او خود به جوابونه کرښې کرښې شي. سخت چې ستا سوالونه معلمې وي او خود به جوابونه کرښې کرښې شي. او ما جم ته څوک ښودنه نه کوي، ما جم ته څوک ښودنه نه کوي او زر به مې شعرونه کرښې کرښې شي. ډېره مننه. ډېره مننه. ډېر خوندور. ډېر الله کلام مینهوالو کتونکو تاسو یې کلام ولود. حاجم صاحب په خپله ژبه نه په خپله ادبي سفر باندې راوچو، یعنې استاد دې څوک ته شاعري ته کوم وخت نه کوي کتاب ورکړي. ډېره مننه ایجاد صاحب. تاسو څه ټاکلی استوز خو به څوک نشته، خو استوزونه کتابونه او کلامونه مې زده کړه کړې او شاعرۍ آغاز مې 2000 نه خوشونه کړی دی. او بس تاسو کتاب خبره وکړه، فلحال مې کتاب شته نه او اراده مې شته دی چې انشاءالله کوم به کتاب وکړم. ډېره مننه مینهوالو کتونکو تاسو اورېدل د کتاب باره کې. نو الله دا وکړي چې دا کتاب راشي، موږ هم یې په انتظار یو چې موږ لسونه له دې کتاب رارسېږي، ځکه چې معیار او مقدار یې دواړه پوره دي. حاجم صاحب موږ مینهوالو سره ذهن چې یو کلام شریک کړو ډېر خوند وکړي. ډېره مننه ایجاد صاحب. غزل مطلع ده وایي چې د ورتلو مې ارادې ناکامې شولې، د ورتلو مې ارادې ناکامې شولې او زما ټولې تجربې ناکامې شولې. ډېر ښکلی، ډېر ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او ما چې چېرته هم د خپلو یاري کړې، ما چې چېرته هم د خپلو یاري کړې او هغه واړه یارانې ناکامې شولې. ډېر زیات ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او د وصال په شپه رقیب کلي ته راغلو، د وصال په شپه رقیب کلي ته راغلو او ستا لفظونه او وعدې ناکامې شولې. ډېر زیات ښکلی، ډېر زبردست. ډېره مننه. او شعر ده چې افریدی چې د باړې نه لاندې لاړې، افریدی چې د باړې نه لاندې لاړې، افریدی چې د باړې نه لاندې لاړې او محبت کې پېښورې ناکامې شولې. ډېر ښکلی شعر ته بیا ووایه. ډېره مننه. افریدی چې د باړې نه لاندې لاړې او محبت کې پېښورې ناکامې شولې. او یا خو یار په ما په خپله مهربان شو، یا خو یار په ما په خپله مهربان شو، یا په ما د هجر شپې ناکامې شولې. یا خو یار
په ما په خپله مهربان شو یا په ما د هجر شپې ناکامې شولې او ښکليه زه عجم دې سله مین نه کړم ښکليه زه عجم دې سله مین نه کړم ښکليه زه عجم دې سله مین نه کړم د ستا ښکلې ناز نخرې ناکامې شولې ډېره مننه ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کاله و مینهوالو کتونکو تاسو دا کلام هم واورېدو ډېر خوند یې وکړو مینهوالو تاسو بېرته خوند اخیستی عجم افریدی صاحب د پښتو خو ډېر صنفونه دي تو په کوم صنف کې کور کړی دی او تر دې دمه دې څومره کور کړی دی ایجاد صاحب مننه په غزل باندې مې کور کړی هغه نه علاوه مې هېڅ هم نه لیکلي او غزلو تعداد مې 450-500 لا نږدې ډېره مننه عجم صاحب دنیوي زده کړه دی څومره ده ایجاد صاحب اف ایم مې کړی او هغه نه مخکې مې تعلیم جاري نه ایښودلی څه حالات یې وجې ډېره مننه عجم صاحب چې موږ مینهوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي نو ډېر خوند غزل مطلع دا وایي چې اشنا د دوه کاره بیخي زمانه پاتې واخله اشنا د دوه کاره بیخي زمانه پاتې واخله تا ته زاري دستا یاري زمانه پاتې واخله او غربت مې ډېر د شپه ورځ له کور بهر تېروم غربت مې ډېر دی غربت مې ډېر د شپه ورځ له کور بهر تېروم د کور او کلي غمخادي زمانه پاتې واخله ډېره مننه او څنګ کې ټوپک په سر د هر سړي کولا او لنګي څنګ کې ټوپک په سر د هر سړي کولا او لنګي د رواجونه اپرېدي زمانه پاتې واخله ډېره مننه او دا په مودو چې نه راځي زمونږ کلي ته دا په مودو چې نه راځي زمونږ کلي ته بس محبت د دې سړي زمانه پاتې واخله ډېره مننه او سکي چې زه تر نیمه شپه ستا مې کده کې ناست وم سکي چې زه تر نیمه شپه ستا مې کده کې ناست وم مونږ د سبا سهار وختي زمانه پاتې واخله او غزل مقداد وایي چې نوی سال شته نه دیدار شته نه الهام جمع چې نوی سال شته نه دیدار شته نه الهام جمع نوره غزل او شاعري زمانه پاتې واخله ډېره مننه ډېر خوندور ډېر الله کاله و مینهوالو کتونکو تصور دو عجم صاحب د خبر د شعرونو په وره کې تاسو راياده ایجاد صاحب الحمدلله معیار هم شته مقدار هم شته خو سوشل میډیا نه لږ پشایو نه عجم صاحب وخت څنګه تیریږي وخت څنګه تیر کړو او کار روزګار دې څه دی ایجاد صاحب الحمدلله وخت ښه تیر شو تیریږي او اوس هم ښه تیریږي او کور په بورا کې تو پوښتنه وکړه نو ملک محافظ یم عجم صاحب ځین چې موږ په مینهوالو باندې نور څه وکړو غزل مطلع دا وایي چې لکه ښکلا زیب او زینت درې وړه یو حساب دی لکه ښکلا زیب او زینت درې وړه یو حساب دی مینه الفت او محبت درې وړه یو حساب دی او شعر دی چې عمل یې بیل بیل دی خو درې وړه خالق ته کېږي عمل یې بیل بیل دی خو درې وړه خالق ته کېږي توبه سجده او عبادت درې وړه یو حساب دی ډېره مننه او شعر ده چې یو په ظاهر دوه په باطن په هر سړي کې اوسي یو په ظاهر دوه په باطن په هر سړي کې اوسي ګنې اخلاق خوی او خاصلت درې وړه یو حساب دی ډېره مننه او شعر ده چې داسې عمل دی چې انسان پرې تر دوزخ رسیږي داسې عمل دی چې انسان پرې تر دوزخ رسیږي لوی ده کبر او عظمت درې وړه یو حساب دی ډېره مننه او شعر دی په چا کې وي په چا کې نه وي څوک یې نه کړي دا چا په چا کې وي په چا کې نه وي څوک یې نه کړي دا چا وقار دی قدر او عزت درې وړه یو حساب دی ډېره مننه او شعر دی چې پښتو وایي ننګ به هم کوي غیرت به هم کړي چې پښتو وایي ننګ به هم کوي غیرت به هم کړي زمونږ پښتو ننګ او غیرت درې وړه یو حساب دی ډېره مننه چې پښتو وایي ننګ به هم کوي غیرت به هم کړي زمونږ پښتو ننګ او غیرت درې وړه یو حساب دی او ایجاد صاحب غزل مقتاد وایي چې خبرې درې دي خو معنی یې راځي واجمه خبرې درې دي خو معنی یې راځي واجمه محنت خواري او مشاقت درې وړه یو حساب دی ډېر خوندور ډېر الله کاله و مینهوالو کتونکو تاسو یې کلامونه خپله واورېدل یو کلام تر بل کلام نه خپله دی عجم صاحب ځین چې موږ د پاڼې مینهوالو بهیر څه پیغام شریک کړه ډېره مننه ایجاد صاحب پیغامونه خو هر څوک ډېر شیر کوي وایمو دا پیغام دی چې چا زړه زور مخلو څوک خفه کوو ډېره مننه عجم صاحب ته بیا هم ډېره مننه کوم چې موږ له لنډ وخت کې وخت ورکړو
مینوالو کتونکو د چا هم زړه نه غواړي چې د خوند رنګ ډک محفلونه د هر ختم شي خو د هر شي خپل اختتام وي اوس خپله مراکره غونډه هم زموږ سره کیمرامین رفت تفریدي خپل کوربه عزت افریدي له ورکړه اجازه د لوی الله په امان